محمود غزنوی یو عظیم انسان په کابل کې تیر شوی دی، یو عظیم انسان، ډېر لوی سړی. سړی ولېږل چې یو غلام راته والی، چې لاړه غلام یې واغستو، داسې غلام یې واغستو چې ټوپۍ نه یا باتای وتې وي، شلېدلې غوندې چیرډۍ په سر پرته وه، د کمیس لستوڼي ټول سولیدلي او شلېدلي وو، تنه یې پاتې وه، د کېړو پوندې ټولې سولیدلې وې، پنجې پاتې واغستو راوست. محمود غزنوي چې ورته وکته او ورځ دوه کې داغه خوی خصلت وکته نو په مین شو. حکم یې وکړو چې شاهي حمام ته بوځئ، ویلم به وی او شاهي لباس ورواغوندوئ. شاهي لباس یې ورواغوستو او محمود غزنوي راوستو ځان سره په تخت کې. هغه جامې چې په کومو کې د غلام او خرڅېدو، هغه ایاز په بکس کې ایښې وې، سهار به پرانیستو، جامو ته به داسې وکته، بیا به لاړو د بادشاه خواته. وزیرانو په شکایت وکړو د نورو کوڅه ډبو، شکایت یې په وکړو چې د ایاز ټول لالو جواهرات پټ کړي دي د بادشاه په دې بکس کې، او تالی ورته لګولې. بادشاه ورته ایازه دا دې څه کړي؟ وی دا کنجي په خپل لاس والا او دا بکس پرانیست. بادشاه کنجي واغسته چې بکس یې پرانیستو، زړه ټوپۍ او زوړ پرتوګ او زوړ کمیس پکې پروتو، نور څه پکې نو. ویل دا ولې؟ وی چې زار سحر دې ته ګورم چې ایازه یو ورځ داسې وه چې تا دا لباس اغوستی و، نن د شاهي لباس اغوستی او بادشاه سره په تخت ناستی، نو دې ته ځکه وګورم چې ستا په تخت ناسته چرته غرور راکې رانه ولي. خلک دغه اوس وای نه څه دغه دی. خیر خبره دا وه چې دا محمود غزنوي دی، دې پورې مې درته وایي چې بادشاهان بس تاسو خپو ته راځي. په هندوستان باندې چې حمله وکړه، چا ورته وی چې دلته یو مولا دی، یو مولا دی او ډېر لوی مریدانی دی، او بادشاه ورته ورشي راوړی. دا مولا نوم مولانا ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه، ډېر لوی فقیه مجتهد انسان. ویل بادشاه دی غواړي. هغه ورته زه خپل کار کوه، زما بادشاهانو سره څه کار. بیا جواب ورغی چې بادشاه دی غواړي. ویل زه نه ځمه. بادشاه ورته ولیکل چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای ویلی دی چې د اولو الامر اطاعت کوئ، د بادشاه اطاعت کوئ، ته څنګه نه راځې زما په حکم؟ ابوالحسن خرقانی ورته دا کاغذ په شا ولیکل چې په دې آیات کې ترتیب دی محموده، ته په پوهېږې نه. اول اطیعوا الله دی، بیا اطیعوا الرسول دی، په دویمه درجه کې دریمه کې اولو الامر دی. نو زه د خدای د بندګۍ نم لاوزګار نه مخکې رسول پاتې دی، نو ته خو دریمه درجه کې ستا اطاعت څنګه وکم؟ دا خط بادشاه ته ورولېږه چې محمود غزنوي ته خط راغی، حیران شو. چې محمود غزنوي ته خط راغی حیران شو. ویل زه په خپله ورځم. اوس چې بادشاه جواب وکړي مونږ پسې چې ملا صاحب وزیر اعلی صاحب دی غواړي، الله بیا په ګومنځو پسې ګرځم چې په کم برش ګیره برش کم، کم ریګمال په ځانو مګم. وزیر اعلی صاحب غوښتم یا وزیر اوقاف صاحب غوښتم. وزیر اوقاف کې څه دي؟ خو د غلو پنډېری دی، دا د سود د زکات پیسې دي ورسره، نور ورسره څه شی دی؟ اوس ابوالحسن به زه کم ځای نه پیدا کوم او محمود غزنوي به کم ځای نه پیدا کوم؟ وہی نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. ناغه محمود غزنوی پاتې شوی او نه د ایاز په زلفو کې هغه کوږواله،
نه په عشق کې هغه ګرمي پاتې شوې ده او نه په حسن کې هغه ناز او نزاکت پاتې څوک دي گل گئے گلشن گئے گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے للو بٹھیرے رہ گئے خمڑ شو او کدو کریلا او للوانو دغه زمون مشران دي او دا زمون کشران دا پات مونږ دغه ته پات محمود غزنوی په خپل ورغه ابو الحسن خرقانی ته چې ورننه وته نو ابو الحسن خرقانی ته اطلاع شو چې بادشاہ راغی هغه راځي دي د په یو جونګړه کې ناستو نو لاسه والا په ناسته ورکو ورته پانه سي بادشاہ تا څه چالو شو پانه سي اوس چې تاسو کله مولو ته وزیر صاحب راځي چې په قطار ورتم ګلونه لاس کې نیوي الله لا پریدو ته چې گورنل زی زمونږه پریدو ته چې گورنل راځي الله په قطار ګلونه لاس کې نیوي کولا پټکې ولا جوړ کړي خدای دې هر کله را ولا قربان دیش ابو الحسن خرقانی لاس ورکو ورته پانه سیدو څنګه راغله ورته ول په سومنات باندې حمله کولو تر راغله د هندوانو په دې لوی بتخانه باندې ابو الحسن خرقانی ور سره خبره اترې وکړه ها یو خلقه خپل ورکړه وی چې په کوم ورځ په سومنات حمله کې دا خلقه واغونده او 2 رکعات نفل وکړه الله به دې کامیاب کړي چې محمود غزنوی تلو نو ابو الحسن خرقانی ورته پاسید اور اس خطایه نو محمود غزنوی د لاس نه ونیو نو صاحب چې زرالم نو ملماوم تر ته پانه سي دي او چې زم نو را ته پاسې دي دې کې سراز دي ول چې تراله زکه در ته پانه سیدم چې ستا په سر کې د بادشاہ نشوا نو دا مې درته ثابتول غوښته چې په دې اسمه کده چې خلک موسیږي چې د محمود غزنوی بادشاہي په یو کنجه کم نه ول نو اوس ولې پاسې دي چې زم ولو زکه پاسې دم چې زما په تقریر ټوله نشستا د سر نه وته او ما غوندې ملنګ شوي نو د ملنګانو قدر پکار دی نو زکه درته پاسې زما عزیزانو کوم خلقو چې خدای ته ځان سپارلې او اسرای بنده نه اسرای خدای وی په خدای قسم د خدای بندگان به تا پسې منډي وای نن خو مونږ بندگانو پس او دسي بندگانو پسې منډي واو چې شکل ته وګوره الټای بدرش الټای لیکن دولت او د دنیا منصب ور سره مونږ لاس پنامه ورته ولاړ آسان دې کړي تا سره خدای کا تو وګوره 400 تا پسې منډي وਹੀ کنه نو زما عزیزانو خدای سره کوي بنده ما سره کوي کونسلر زمونږه سره ده دا د چواړیانو جمعداران نه وی کونسلران ایم پی ایس اپ زمونږه سره د ایم پی ایس سي زمونږ د اسمبلی ایم پی ګانو ګورات دي توای چې یو کالو چې په دې اسمبلی کې تاسو ناشتي په دې یو کال کې د دې اسمبلی نه چرتم د سړی توپ فیصله راوته وامریدا خدایم خوار کچه خوار شي وامریدا چرته نن داغه خلکو بیان دی چې د چا په لاس کې حکومت ته هغه وی یو څو کسو نوکرولو باندې کار نه کیږي قوم له روزګار وګوري داغه خلکو بیان دی چې د چا په لاس کې اقتدار دی او د چا په لاس کې حکومت خلق هغه ولټوي هغه خلق وګوري فلحال په دې ځمکه داسې خلق شتا چې روټای ولا لاس کې ورکی او به غورځي ولی جی ول په دې روټای نه د حرام وبوي راځي نن ستا ټول ملک تھرو آؤٹ مولا دی او کپیر دی او کمیا دی او کسید دی او کامی دی او حکومت ټول حرام خوار دي دي کنه دي ټول خبر ته پتاي چې دا شی ما د پاره حرام دی ناروا دی کوي
پردی ځمکې مونږ نیسو، پردی اوبه مونږ لرو، پردي فصلونه مونږ ریبو. خبر ده پدې. نو عزیزانو خبره ده چې دا ارس بدر تخکارش، خو چې دی یو غز مکه لاندې لاړ شي بیا به داسې کې یا الله کم خواو تخت. الله بوي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر، تخت دې چرته شي کم خوا به تخته. نو الله دې وکي چې مونږ کې پویا راشي، سمجھ راشي، خو بدو پیجنو، الله په صحیح مانو کې او پیجنو، په صحیح مانو کې، او زمونږ زړه د الله کور شي. چې د کم قوم زړه د الله کور وي هغه قوم اسمان سره خبرې کوي. نن دنیا کې وګوره د مسلمان عمره پریشان ملک نشته، د کافرو تابعداري کوي، لوبې درکې کوي لګیا. په خوا د انګريزانو تابعدار وي، اوس د امریکای تابعدار یې. خدای دې پاکستان د لوګي مړ کې، خو امریکا دې خدای تباہ، د لوګي مړ شي، امریکا دې خدای تباہ کی. اوس عراق باندې اړه صبر نشو، اوس لیبیا ته وزري وي. اوس د لیبیا لګل شپ کېدا او نرغوند سړی دی. اوس به بیا د دې مسلمان ملکونو حالو ګوره، وای بچ ماما مونږ چرته خپه کولې. صدر بوش خو زمونږ لوی ماما دی، او پاکستان کې حکومت چې صدر بوش غواړي وی او چې غواړي نه، دا څه ده کنه، ټول دغه پر رحم و کرم ده. نه خوار نه کا لګ عقل ځان کې راولې. په دې خپای ما چې نه د عقل ستنې راوته او نه د عقل ټریننګ سکول جوړ شو. چر کو دې قوم کې با عقل سوق ورمنډي، پلار به سوق پوي، زوی به سوق پوي، مور به سوق پوي، لور به سوق پوي. چې مور راټینګې لوري منډي وي، چې لوري راټینګې موري مټيزيږي، چې پلار راټینګې زوی حرامي منډي وي، چې زوی راټینګې پلار زن طلاق منډي وي. سرانی چې بڅوک نه د بوډای کټته وي چې زه لنګ ټینګوم بازوي زی لنګ راکاږي بازوي وزي چې بازوي ټکوي لنګ شګي کی د ملک نه صدا سي شي جوړ. او دا ستاسو د لاس. لکه هغه ورځ می بټخېله کې وي، ما وی هغه زلزلو لا چې کمال راغړې درې ک وی چې نه پیسې هم نه درا کړی، معلوم بارکم شه. اوس به بیا ګورې مغه خلق براولې پزان چې کم د بار ملکونو امداد درنواله او مغه سیوش. نو خدای چې څه کوي در سره ډیر خې کوي. ماما مونږ ته په خپکې دنه دی پکا بل په خوا به چې مړی ته چرته ودرېدم رب مې خپکې دو چې یاره اوس چې ورته ودرېدم به خو شو چې مړ شوې، چې زر پناه شوې، چې د ازمکه در نه پاکه شو، چې سمره مري. هغه ورځ یو دراز خبره درته وکم، یو سړی مې ولیدو په لاره لاس نه یونیو مې ویډلیګر مولا خبره ووره. ما د ایمان پرانا او کته چې دینه پس سمره خلک مړ کیږي، دا د سپی په مرګ مري. لاس نه وړيوم خبره وکړه چې رانه تیر شو چې رسته مې کته سنو. نو مونږ د سپی په مرګ مرو، د سپی د مونږ مرګ د سپی مرګ. نیخ کاره خبرې دي. کم یو چې تاسو کې ډیر نیک دی راځي چې یو قبر اوس پړو چې درته مې پکې لړمان نه خو د سړی ځامن بره راځي. لکه منصور مشهور واقعه ده چې د فنا فی الله مقام ته ورسېده،